ملګرو سلامونه. نن زه تاسو ته به خبرې کوم چې پښتانه څوک دي. ما په دې باندې ډېر کتابونه ویلي دي، لکه د صرف اروپکیرو د پټانس، دغه شانتې پښتون کون ہے، پښتانه څوک دي، او د عبدالحی حبیبي ډېر کتابونه، د سعدالله جا برق څېړنې. نو زه په خپله باندې دې خبرې ته رسېدلی یم چې پښتانه دي. پښتانه نه بن اسرائیل دي، پښتانه آرینز دي یا آرینز پښتانه دي، پښتانه عرب نه دي، پښتانه یهودیان نه دي، پښتانه هندوان که هغه موږ یو نسل په طور باندې وایو نو هغه نه دي. پښتانه چې دي هغه صرف پښتانه دي. او که موږ دا وایو چې پښتانه آرینز دي، نو نوې څېړنې دا وایي چې پښتانه آرینز دي خو آرینز پښتانه وو، او آرینز چې دي هغه د پښتنو نه راوتي خلک دي، یا کم اصل آرین چې وو هغه پښتانه وو. پښتانه چې په کومه سیمه کې اوسیږي، هغه که د افغانستان پکتیا ده یا باختر ده یا د سلیمان کوه سلیمان د سلیمان غر ده، دا ټول ځایونه چې دي نو دا ټول غرونه دي. او په دې غرو کې داسې د ډېرې مودو نه، د زرونو کالو نه، چې 15,000 کاله کېدی شي، په یو کتاب کې ما کتلي چې د 50,000 کاله زاړه خلک چې په دې سیمه کې اوسېدل نو هغه پښتانه وو. اوس پښتانو چې دي هغو لیکل نه دي کړي، ځکه چې په پښتو کې یا په پښتونولۍ کې لفظ یا لوز ټکی د خولې خبره هغه لیکل دي. یو پښتون چاته یو خبره وکړي نو دغه خبره د کاڼي کرښی، په هغه کې بیا دویمه خبره نه وي. تاسو ګورئ چې پښتانه چې چاله لور خور ورکوي نو هغه په خوله خبره کوي، هغه لیکل نه کوي. نن سبا په نوي زمانه کې اوس نکاحنامه یا د نورې خبرې راغلي دي چې هغه یو کاغذ ولیکي او په هغې باندې لکه د نورو هیوادونو ته، د نورو وطنونو ته د سفر د تلو دپاره کاغذونه جوړیږي. خو که یو پښتون او پښتنه د خپل کلي نه، د خپل هیواد نه، د خپل وطن نه راوځي، نو هغې ته صرف یوه خبره پوره ده چې یاره ته زما ښځی یا زه ستا خاوند یم. نو دا خبره چې نن دا غټه ده. نو ځکه په پښتو کې د لیکلو رواج نه و. منګه که لنډۍ دي یا ټپې دي یا مصري دي، نو د هغې کې داسې ټپې شته چې هغه د سینه د یوې سینې نه بلې سینې ته، د یوې خولې نه بلې خولې ته راغلي دي. نو په هغې کې پښتانه چې دي نو هغه ډېر زیات لرغونی، ډېر زیات زاړه خلک دي، او همدا خلک په دې سیمو کې اوسیږي. اوس ځینې خلک وایي چې پښتانه چې دي نو هغه یا خو بیکټرینز دي یا هیپتالایټس دي، هونز دي، ګریکس دي، یونانیان، میسیډونینز دي، چې الکسندر د ګریټ سکندر اعظم چې دی، لوی سکندر، هغه دلته راغلی نو دا د هغه د نسل نه دي. نه، سکندر چې دی هغه په ایران کې په یوه ورځ کې هغه ټول ایران چې دی هغه قبضه کو. خو کله چې د پښتنو سیمې ته راغی نو دلته کې هغه 10 کاله تیر کړو او دا سیمه چې هغه قبضه نه کړه. په دې سیمه باندې د داسې یو طاقت د اوسه پورې، که هغه یونانیان دي، که هغه هونزو، او که هغه د نن سبا یا روس و یا د نن سبا امریکا وه، نو هغو پښتنو پې ځان خراب کړی دی، خو چاله دا د ګټې هغه موقع په لاس نه ده ورکړې. نو ځکه پښتانه چې دي هغه ډېر پاک خلک پاتې شوي دي. نن سبا په نړۍ کې 80 میلیونه یا 80 میلیونه پښتانه دي، دا څه لږ نه دي. په دې کې 20 میلیونه چې نن هغه په افغانستان کې دي، او 40 میلیونه یا 80 میلیونه چې نن هغه په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هغه ژوند کوي. نو دا 80 میلیونه یا 80 میلیونه خلک دا داسې د اسمان نه یا د دغه نه رانغلل، د دې خپل یو تاریخ شته، خو هغه تاریخ چې نن هغه لیکلی شوی نه دی، ځکه چې پښتنو کې لیکل نه و. بایزید انصاري چې دی هغه په د وزیرستان چې و نو هغه اولنی کتاب لیکلی دی په پښتو کې، او د هغه نه وروسته بیا خوشحال خان خټک چې دی هغه په پښتو کې لیکل کړي دي، بیا رحمان بابا دی.
نو امیر کروړ چې دی هغه د پښتنو اولنی شاعر و، خو هغه هم صرف یو څو شعرونه دي، نور لیکل چې دی هغه زموږ سره نشته. عبدالحی حبیبي چې دی هغه پټه خزانه یو کتاب دی، نو په هغې کې هم هغه پښتانه شاعرانو په لړ کې خبرې کړي دي او په هغې کې د پښتنو شعرونه د شاعرانو شعرونه دي، خو هغه هم د دې نه د پښتنو تاریخ د هغې نه دغه کېږي. اوس کومې نوې څېړنې چې کېږي په ایران کې، کومې تختې چې دي، نو اویستا کوم چې د زرتشت کتاب دی، مقدس کتاب دی، نو هغې کې د پښتو سره ډېر سمون چې نن هغه راځي. نو پښتانه چې نن هغه یهودیان خو ځکه نه دي چې دا قیس عبدالرشید چې کومه خبره ده چې د هغه څلور زامنو سړبن او کلاني او دا څلور زامن چې هغه لاړ او بیا د خالد بن ولید د لور سره هغه واده وکړو، بیا دا پښتانه چې نن هغه په یو ځای باندې مسلمانان شو، دا ټولې قصې دي. د دې نه وروسته د قیس عبدالرشید نه وروسته یا دغه چې کوم څلور زامن، د هغه سره 40 کسان تللي وو، نو هغه 40 کسان څوک وو؟ نو قیس عبدالرشید چې نن هغه اولنی پښتون نه دی، د هغه نه مخکې په زرونو کاله چې نن هغه پښتانه پاتې شوي دي. او کې دا کله چې نعمت الله د مغلو په دربار کې د پښتنو تاریخ لیکو، نو پښتنو ته یې لکه د درناوي دپاره هغې د یهودیانو سره یا د عربو سره د تړلو دپاره یو سازش وکړو چې یاره پښتانه په دې باندې درانه شي. ځکه چې په هغه وخت کې به خلکو وی مغلو به وی چې یاره د پښتنو لیکل نشته، د پښتو لوست نشته، د پښتنو ادبیات نشته، لیټریچر نشته، نو هغه به پښتانه به سپکول. نو هغه نعمت الله چې په مخزن افغاني کې هغه پښتانه چې هغه د اسرائیلو سره وتړل، خو دا په سلو کې دا خبره بالکل دروغ ده چې یاره پښتانه چې نن هغه بن اسرائیل دي یا عبدالقیس دا عبدالرشید چې نن دا یو سړی و او د هغه نه بیا ټول پښتانه چې نن هغه زېږېدلي دي. دا بالکل تاریخ په پاڼو کې دا ډېره زیاته غلطه خبره ده. نو ځکه د کم چې مونږ وایو چې د پښتانه چې دي دا د اسرائیلو یوه ورکه شوي قبیله ده، نو کم لفظ یا ټکی چې د ورک شوو دپاره استعمال شوی دی هغه دا و چې هغو یهودیت یا هغې پرېښودی و، دا نه چې هغه د رښتیا چې د ورک شوي او ګډ وډ ګرځېده بیا افغانستان ته راغلل. د هغې د لاست ټرایب یا د ورک شوو قبیلو معنی دا ده چې هغې یهودیت پرېښودو، یهودیت یې لوز کو، یهودیت یې پرېښودو، یهودیت ترېنه ورک شو، دا نه چې دا قبیلې په خپله باندې ورکې شوې. نو دا خبره هم نه ده. نو زه په دې خبره باندې رسمه چې پښتانه چې دي نو هغه آرینز دي او آرین چې دي نو هغه پښتانه دي. آرین څوک وو؟ آرین د کوم ځای نه راغلو؟ هغه د پښتنو نه جوړ شوي دي. په دې کې د عبدالحی حبیبي یا د اسدالله جان برق چې هغه ډېرې څېړنې دي، هغه تاسو کتلی شئ چې پښتانه چې دي یو خو د پښتو ژبه چې ده نو هغه انډو آرین یا د ایران یا ایست ایران، د مشرقي ایران، د ختیځ ایران چې ده نو د هغې سره تړون خوري. د پښتو ژبه چې ده د هغې د سنسکرت سره یا د عربۍ سره یا د عبرانۍ سره کوم چې د یهودیانو ژبه ده نو د هغې سره هیڅ تړون نشته. اوس پښتانه چې دي هغه زیات د هغو رنګ چې هغه ډېر زیات تک سپین سور هم نه دی او تور هم نه دي، نو ځکه د پښتنو د مخ نه یا د هغې د پوزې نه دا پته لګي چې دا پښتانه چې هغه څوک دي. اوس نن سبا چې کوم پښتانه دي په هغې کې لکه یو سړی چې هغه زموږ په کلي کې علیشا یو عبد نایي کار کوي، نو د هغه شنې سترګې دي او سور سپین دی، نو هغه د خلک وایي ته نایي ته پښتون نه یي. نو په یوه خبره باندې دا خبره ځان پوه کوئ چې دا نایي شو، پراچه شو، مولا شو یا میا شو نو یا چمیار شو، نو دا ټول چې دي دا پیشي دي، دا کارونه دي، دا نسل نه دی. پښتانه چې دي هغه یو نسل دی. او بیا په سوات کې په نورو ځایونو کې دا خبره ده چې د پښتنو دپاره پکار چې هغو ځمکه وي. نو دا د علیشا غوندې د نایانو مشران چې دي کیدای شي په نورو ځمکو کې هغه پښتانه وو، خو د هغو نه ځمکې ورکې شوې، نو هغه یو بل د سوات د باچا صاحب یا د والي صاحب په ورځو کې چې هغه ډېر ښه اقتصادیات و مالیات چې هغه اکانومي هغه ډېره ښه وه، نو هغه خلک دلته راغلل. نو دلته خو خلکو نه پیژندل، نو هغوی یو داسې مونږ چې ورته سپک کار وایو هغې شروع کړو، حالانکې دا سپک کار نه دی، دا هنر دی. په دې کاناډا په امریکا کې د ټول نه زیاتې پیسې چې هغه نایان ګټي او ډېر خلک ځان ته بلیک سمیت او ګولډ سمیت او چمیار او لوهار او انګر او په دې نومونو باندې چې زرګر په دې نومونو باندې هغه ځان یادوي. نو دا د پیسو ګټلو یوه طریقه ده، یوه پیشه ده، دا نسل نه دی. پښتون چې دی نو هغه هر سړی پښتون کیدای شي او پښتون چې هغه هر کار کولی شي. پښتون څوک دی چې د هغه مور پلار پښتانه، د هغه نیکونه پښتانه، هغه پښتونولي کوي، هغه پښتو ژبه وایي. اوس په انډیا کې چې ورته پټان وایي نو هغه دي خو پښتانه،
خو د پټان د ټکي چې دا سم ټکي نه دی، ځکه چې دا د دې لفظي معنی چې دا نو هغه دی غل یا تختونکی یا د ماشومانو تختونکی یا د جنکو تختونکی. نو کله چې د افغانستان نه بعد د پښتانه تلل دغه کوم چې غوریان یو یا دغه نو وروسته بیا لودیانو خلجیوم خلک چې پښتانه هغه غلجي نه خلجي جوړ شو. نو لودیانو نو بیا مغلو چې نن هغه د لودیانو نه حکومت واغستو په لاس کې، او بیا شیرشاه سوري چې نن هغه سوریان د ټول پښتانه. نو دی به لکه حملې کولې، نه ځکه د پټان د ټکي چې نن هغه په انډیا کې مشهور شو، او ایران والا به موږ ته افغان وي. اوس افغان ټکي چې دی نو هغه افغان دا فردوسي په شاهنامه کې هم شته دا ټکي. نو افغان، پښتون یا پښتون او پټان دا یو خلک دي، خو چې کله نوې افغانستان د ریاست راغې په وجود کې، نو هغې هر سړی چې په افغانستان کې اوسیږي نو هغې ته افغان وي. یو دی نسلي افغان چې هغه صرف پښتون دی، ایتنیک افغان، هغه صرف پښتون دی. هر پښتون افغان دی او هر افغان چې هغه پښتون دی، خو نسلي سیاسي نو. کاسې یو پښتون چې هغه په امریکا کې اوسیږي نو هغه امریکنی افغان دی یا هغه امریکنی پښتون دی. پښتون او پښتون چې دی نو هغه صرف د خ او د شین او د ګ او د ژ فرق دی. لکه څنګه چې په لهجو کې موږ وایو دا کار ښه دی یا دا کار ښه دی یا دا کار کیږي او دا کار کیږي، نو دا صرف د ژبې فرق دی، د لهجې فرق دی. په دې کې په نسلونو کې فرق نشته، ځکه چې دا پښتانه چې دي یا د موږ وایو چې د پاکستان پښتانه چې هغه به کیږي وایي او د افغانستان هغه به کیږي وایي، داسې نه ده. په قندهار کې او په کوټه کې یو شان پښتو ویل کیږي، او په جلال آباد او په پېښور کې یو شان پښتو ویل کیږي. نو دا د پاس نه لاندې، د بر نه لاندې دی کنه. کوز او بر، کوز افغانستان یا پاکستان کې چې کوم پښتو ویل کیږي هغه د بر افغانستان یا د بر پاکستان سره سمون خوري. نو په پښتون او په پښتون کې هیڅ فرق نشته، خو سپیلنګ چې دی، لیکل چې دی، هغه په ټوله نړۍ کې په نړیوال ژبه کې هغه پښتون پکار دی، PASHTUN. دا نور کوم سپیلنګونه چې ملیکو پښتون او دا نو دا نه دی پکار په لیکلو کې، ځکه چې پښتون یا ښه ته لیکې نو هغه په خین موږ لیکل کېږي، او د پښتو خپل تور خپل ټکی دی پښتون یا ښه، نو دا په خین یا په شین موږ چې د خین وایو په هغې لیکل کېږي. نو لیکل چې دا د پښتو یا په انګلیش کې موږ د پښتو سپیلنګ چې هغه پښتون پکار دی، موږ یا دا نور ډېر سپیلنګونه چې دي هغه لیکو په ټکو کې لیکو نو هغه پښتون پکار دی، پښتونخوا هغه پکار ده چې هغه موږ لیکو. خو که په کوزه پښتونخوا کې په بره پښتونخوا کې د لهجو یا د آواز د غږ خبرې نو هغه دغه په دې باندې نسل چې نن هغه نه بدلېږي. نو پښتون څوک دی چې هغه پښتو وایي، هغه پښتو کوي، پښتو ته پښتونولي هم وایي، هغه پښتونولي چې نن هغه کوي، هغه پښتون دی، هغه پښتو ژبه وایي، او هغه دغه مور پلار نیکونه چې دي هغه پښتانه وو. هغه مطلب چې دغو نسلونه دغو رنګونه چې دي، لکه زما د شکل ته وګورئ نو په دې کې او په یو پنجابي کې یا په یو تاجک کې یا په یو ازبک کې په تاسو ته فرق لګي چې یاره دا سړی پښتون دی، پښتون د لرې نه پېژندل کېږي. نو هغه دغه فیزیانمي یا دغه قیافه شناسي چې ورته وایي د مخ د دغه نه هم پته لګي چې دا پښتون دی. اوس به ډېر خلک داسې دي، لکه تاسو ما د علیشا خبره وکړه نو هغه سور سپین دی، او یو تور دادا او ترکي ماما چې نن هغه به توري، خو هغه دي پښتانه. هغه ځکه چې دغو نسل دغو مور پلار د یو پښتون پلار زموږ په خپلو کې داسې کسان شته چې یو ورور تک سپین سوري او بل چې نن هغه تک توري، حالانکې د یو پلار مور نه پیدا شوي. نو دې ته هم کتل غواړي چې دا څوک دي. نو موږ دا نسلي فرق نه کوو، ټولو خلک چې هغه په پښتونخوا کې اوسیږي او هغه پښتو وایي او پښتو کوي او دغو مور پلار چېرته پښتانه وو که نه، یو سړی یو انګریز دی یا پنجابی دی او هغه لاړ شي او هغه په هلته کې وخت تېري نو هغه پښتون نشي کېدی، ځکه چې پښتون وینه ده، هغه په وینه ده، وینه نشي بدلېدی. خو کم خلک چې دغه ځای اوسیږي که هغه میا دی، اوس کم خلک چې به نیکان وو هغو ته به میاګان وي، هغه وو پښتانه. کاکا خیل چې دی کاکا صاحب نو هغه داسې دی چې هغه چې مولا یا بل نسل دی، هغه بل نسل نه دی. څومره چې دا پښتانه دي نو دا ځان به د درنولو دپاره ځان به سید جوړو یا میا جوړو یا نور خلکو به ورته په درناوي د باندې میا مولا وي. مولا چې نن کم پښتون سره به ډېره ځمکه نه وه یا پیسې به ورسره نه، هغه به جومات ته په جومات کې به خلکو له امامتي کوله، نو هغه به مولا شو. خو دا مولا چې نن دا هم پښتون دی، خو دا د پیشه دا وه چې هغه په جومات چلول چې نن هغه د هغه کار و. نو په کار باندې یو سړی چې هغه د پښتونولۍ نه نه وځي، یو سړی زرګر دی، هغه زرګري کوي، هغه سره زر جوړوي،
نو په دې باندې دغه دا کار چې دی په دې کار کولو باندې ما ډېر پښتانه نن سبا لیدلي دي چې هغه زرګري هم کوي، ټوکې هم خرڅوي، هغه زمینداره هم کوي، هغه دکانداري هم کوي. نو هغه څه شو چې هغه اوس دغه شو یا خره چلی یا مطلب چې په اسونو باندې ګرځي کنه. نو دا غنه دا نشو چې دغه پښتونولي په هغه باندې ختم شو. یو پښتون چې نه غلاړ شي په دوبۍ کې یا په امریکا کې چې نه هغه خلکو را جماعتونه کوي کنه، نو هغه الته کې نای شو، نو دغه پښتونولي ختم شو نه. نو دغه شان چې زمونږ کوم پښتانه خانان یا د خلک چې راغلي دي او په دې نور ملکونو کې هغه دغه پیشې کوي، نو دغه پښتونولي نه ختمېږي. نو دغه پښتانه چې مخکې زمونږ سیمو کې راغلي دي او هغه نور کارونه کوي، نو د هغو پښتونولي یا دغه پښتو په دې باندې نه ختمېږي. نو پښتانه چې دي هغه څوک دي، دغه نسل څوک دی، هغه پښتانه چې دي هغه آریا دي یا آریا چې دي هغه پښتانه دي، دا انډو آریان دي، ایست ایرانیان دي، د دې ژبه چې هغه د اویستا سره ده، او دا یهودیان یا اسرائیل یا عرب نه دي. د قیس عبدالرشید دا کومه قصه چې ده د قبیلې چې جوړې شوې دي د هغې یوه فایده دا شوې ده چې پښتانه چې دي نه هغه په قبیلو کې په یو لکه یوسفزي دي یا خټک دي یا غلجي دي، نو دا ټول چې دي دا په یو طریقه باندې هغو لیکلی شوي دي او د هغو شجره نسب چې ده نو د دغه وخت نه شروع شوي ده. د قیس عبدالرشید نه که دی سړی و او که نه و، خو د هغه نه شجره نسب چې ده هغه شروع شوي ده. دغه د قیس عبدالرشید یو کار دی. لکه یو سړی هغه ته پته نه لګي چې د څوک وم که نه، نو هغه بیا خپل ما خپله باندې د خپل نیانو نیکونو به تپوس کول چې زموږ نیکه څوک و، بیا دغه نیکه څوک و، دغه پلار څوک و. نو موږ هغه بیا هغه ټول وکړو چې هغه یوسف ته دا یوسفزی چې دی نو دا اسب زی دی، دا اسب و، اسب هارس ګوړه، هغه د اسب نه چې هغه جوړ شوي، دا یوسف نه و، او د خلکو بیا د اسب نه یوسف چې هغه جوړ کو. نو بیا ما ته پته ولګېده چې زموږ نیکه 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 چې و هغه یوسف و، خو یا یوسف و موږ ته یوسف وی، خو هغه به لکه اسونه ساتل، نو کېدای شي دا اسپ او یوسف د هغه نه بیا ورو یو کرم علي خان او بیا کرم علي خان کرماني خیل شو، د کرماني خیل نه بیا ورو مخکې لکه په شاډرې په کلي کې چې هغه کرماني خیل یو څو کورونه دي، دغه شان چې هغه که خوشحال خیل دي، جوره خیل دي، دا څومره خیلونه چې دي که دي مخکې ته بوځ نه دا به یوسف ته ورسي که نه. نو دا ټول چې دي دا د دې پښتنو د راټولولو یوه طریقه وه، خو دا نه ده چې دا پښتانه چې دي نه هم دغه دي د دې نه وروسته د دې د یوسفزو نه چې نور بهر د هغه پښتانه نه دي، نه دغه ټول پښتانه دي، ځکه چې دا ټول یوسفزي او خټک او غلجي او کلاني دي چې کله غورغوشت دا چې یو ځای شي نو دا مخکې لاړ شي نو د دې یو نیکه نیکه چې و نو هغه به یو آریا پښتون و، او د دغه آریا نه بیا د پښتانه چې د پښتنو نه آریا جوړ شو، او دا آریا بیا په ایران کې او په یورپ کې او بیا پښتانه کېدای شي چې هغې لکه ساکه چې یا موږ ته پښتو وایي سکه، زما د سکه د ترور زوی دی، نو ساکه چې هغه یو داسې خلکو چې هغه بیا یورپ ته لاړ او بیا هغه په دام کېدای شي چې الکسندر چې دی یا سکندر اعظم چې په ایران کې کم کارونه کم شکستونه ورکړي دي، نو بیا پښتانه لاړو او بیا یونان هغو تباه کو. نو دا هم کېدای شي په دغه پښتانه چې دي نه هغه یورپ ته هم تللي دي، مغرب ته هم تللي دي، او هغه مشرق ته یا ختیځ ته هم راغلي دي. په انډیا باندې هم پښتنو چې هغه په سونو کاله باندې قبضې کړي دي. اوس هم په کلکته کې داسې پښتانه شته چې هغه پښتو وایي او پښتونولي کوي، نو هغه پښتنو له پکار دي کوم چې نیازي دي یا جدون دي چې هغه پښتانه دي په نسل باندې په وینه باندې، خو هغو له پکار دي هغه پښتو ژبه هم کوي او پښتونولي چې کوم دود دی. نو پښتنو ځان وپېژنئ، تاسو یو ډېر زیات اهم خلک یې، ډېر پاک خلک یې، تاسو بهر ودونه ډېر کم کړي دي، تاسو نسل او وینه چې ده جینز د جینز یو نو جینیټکس چې کوم نوی اوس څېړنه کېږي په هغې په پښتنو کې ډېر کم فرق دی، لږ غوندې کې پکې د ګریک جینز راځي یا د نورو، خو هغه د هغو هغه پیورټي چې د هغو هغه پاکوالی چې دی هغه په خپل ځای باندې دی. نو ځکه به پښتانه چې دی هغه یو ډېر زیات اهم قوم دی، ځان وپېژنئ او په تاسو کې ډېر لوی قابلیت دی، ډېر لوی لیاقت دی، او په تاسو کې تاسو ډېر څه کولی شئ، خپل ځان وپېژنئ. او ځکه نور خلک تاسو تقسیموي، کله یو ځای تقسیم کړي په 4-5 ځایونو کې تقسیم شوي دي، ځکه کله پښتانه یو ځای شو نو د دې نه به دا به یو ډېر لوی قام وي. خو اوس په سیاسي طور چې موږ په کوم هېواد کې هم یو، که پاکستان دی او که افغانستان دی او که موږ په دوبۍ کې او که په هر ځای کې یو، خو خپل کار چې دی هغه موږ د پښتونولي یا د پښتو ژبه د هغې مینه هغه موږ په کار نه ده چې هېره کړو. په دې باندې نور هم خبرې کېږي، ملګرو ته خواست دی چې هغه په د پښتنو د اصل نسل که نور څه داسې د هغو په ذهن کې تپوسونه وي نو هغه دې وکړي. ډېره مننه.